السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته د ډي وي لاټري د 2026 کال ثبت نام طریقه وښیم. مخکې له دې چې تاسو ته دغه طریقه وښیم، که چیرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هیروئ. نن راځم تاسو ته په دقیق ډول د ډي وي لاټري ثبت نام تاسو ته ښیم چې څه رقم ثبت نام ورته کیږي او څه رقم ورته دقیق یعنې 100% ثبت نام وکړو. نور ستاسو کار د بخت دی، که چیرته ستاسو بخت وي یا قسمت مو وي نو تاسو به ورته انتخاب شئ، او که بخت یا قسمت ونه لرئ نو تاسو نه انتخابیږئ، خو باید ستاسو ثبت نام دقیق ډول وي یعنې صحیح وي او هر څه ثبت نام هر څه باید په صحیح ډول تاسو وکړئ تر څو تاسو انتخاب شئ. نو راځو ګرانو ملګرو، زه تاسو ته نن د ثبت نام طریقه ښیم. تاسو به څه وکړئ، په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. زه دغه کروم براوزر خلاصوم، تاسو ته دلته ښیم. دا براوزر دی ما سره، په دې زه کلیک کوم. کله چې مې په دې کلیک وکړو دلته سرچ ته راځم، ما سرچ کې ورته لیکم چې ډي وي او لاټري. تاسو دلته وګورئ دغه ډي وي لاټري تاسو ورته سرچ کړئ ډي وي لاټري. کله چې مې دا سرچ کړو نو تاسو ته دلته د امریکا رسمي صفحه راځي، تاسو دلته کتلی شئ. تاسو ته دلته زه ښیم د یو اس ډپارټمنټ اف سټیټ ګورئ، نو تاسو به په دې باندې الکترونیک ډیورسټي ویزا پروګرام په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا د امریکا رسمي د ثبت نام صفحه ده. تاسو به دلته لومړی چې د ډي وي 2026 انسټرکشن دی، تاسو ته د هغې لارې طریقې هغه ښیي. دویم چې دی فوټو اگزامپل دی. فوټو اگزامپل کې تاسو ته هغه تصویرونه ښیي چې مثلا کوم یو قابل د قبول دی او کوم یو نه قبلیږي. نو راځم تاسو ته دا هم ښیم او بیا به ثبت نام ته ورشو. په دې فوټو اگزامپل باندې کلیک کوم تر څو موږ ته د عکس مثالونه وښیي چې زموږ زیاتر ملګري چې ثبت نامونه کوي نو هغې د ثبت نام بالکل دقیق او صحیح وي، خو د معمولي شي له امله هغوی کیدای شي ریجکټ شي چې هغه عکس مثلا د دوی د صحیح نه وي یا د دوی د عکس هغه کیفیت ښه نه وي، یا بعض ځینو کې ثبت نامونو کې مشکل لري، ثبت نام صحیح نه کوي دوی. که چیرته ثبت نام صحیح وي نو باید عکس هر څه صحیح وي. نو فوټو اگزامپل کې دلته تاسو راشئ وګورئ ګرانو ملګرو، دلته یې لیکلي چې اکسپټیبل ویزا فوټوز. دلته وګورئ یعنې دغه موږ سره قبلیږي دغه عکسونه په ویزا کې چې دغه ثبت نام تاسو کوئ، صحیح ده. نو دلته راشئ لاندې وګورئ، دا عکس تاسو ته دغه ښودلی چې دا هم قبلیږي او کوم عکسونه چې نه قبلیږي لکه دلته تاسو ته ښودلي. تاسو وګورئ دا 2 دانې چې دي موږ سره دا قابل د قبول دي، او دغه چې سوری لري او یو طرف یې لږ تور غونته کې دی دا نه قبلیږي، او دا چې داسې لږ تیاره غونته دی دا هم نه قبلیږي، او د دې رنګ داسې تغییره دی دا هم نه قبلیږي. نو دلته تاسو د عکسونو مثالونه وکتل. دا عکس چې تاسو په دې ډي وي لاټري کې تاسو هلته ورکوئ، دا عکس که چیرته تاسو انتخاب شئ نو دا ستاسو ویزه کې لګیږي ګران ملګرو. نو ویزه کې باید ستاسو داسې عکس وي چې کیفیت یې تر ټولو ښه وي، ښایسته او مثلا روښانه او ښه صحیح وي. نور باید ستاسو عکس خړ ضعیفه او یا څه بل څه نه وي، او باید ستاسو په سترګو کې عینه کې او دا شیان هم نه وي. نو راځو اوس ثبت نام ته. که تاسو چیرته د عکس په اړه کومه ویډیو غوښته یا د عکس د جوړولو په اړه ویډیو غوښته نو موږ ته په کمنټ کې وایاست، نو انشاءالله هغه ویډیو به هم تاسو ته ژر پورته کړو په چینل کې. د عکس جوړول د هغې سایز باید څومره وي او څه رقم جوړیږي هغه به هم تاسو ته زه جوړ کړم. نو راځو دلته لاندې تاسو ته کتلی شئ چې بیګین انټري، په دې زه کلیک کوم. عکس باید ستاسو ګرانو ملګرو 500 KB څخه پورته نه وي، او که کم وي پروا نه کوي، او 600 پر 600 پکسل وي، او د هغې کیفیت هم باید ښه وي، او که چیرته کیفیت خراب وي نو هغه به نه قبلیږي. دغه کوډ زه دلته لیکم M او B. کله چې دغه کوډ تاسو ولیکئ نو بیا سبمیټ باندې کلیک وکړئ. دلته سبمیټ، په دې سبمیټ باندې ما کلیک وکړو. دلته ګران ملګرو یو څو ټکو ته ستاسو پام راګرځوم چې دلته تاسو ته ویل شوي دي چې ستاسو ثبت نام په 30 دقیقو کې باید ختم شي. که 30 دقیقو کې ستاسو ثبت نام پای ته ونه رسېدو نو ستاسو دا ثبت نام به نه قبلیږي او بالاخره ستاسو له ستونزې سره مخ کیږئ. نو دلته د ایکسپایر تاریخ هم تاسو ته لیکلی دی چې دا په دې تاریخ سره ایکسپایر کیږي، یعنې 6 میاشتې وروسته
مونږه چې د 2025 کال 8 میاشت او 11 تاریخ کې ستاسو دغه ثبت نام څه کیږي ایکسپایر کیږي نو هلته شپږ میاشتې بعد مونږ کولی شو چې خپل دغه ثبت نام چیک کړو چې مونږ انتخاب شوي یاستو د امریکا د ګرین کارت ثبت نام لپاره یا نه خو راځو ثبت نام پیلوو لومړی دلته تاسو ته لیکلی چې فیملی نیم یعنې ستاسو تخلص څه شی دی لاست نیم زه دلته ورته صافی لیکم صافی دی او لومړی نوم چې دی ستاسو وی څه دی زه ورته دلته لیکم خالد الله په نوم ثبت نام کومه ښه اوس دریم کې تاسو ته وایي چې میډل نیم تاسو منځنی نوم لرئ لکه بعضې کسان چې دی منځنی نوم لري چې نوم یې اوږد وي لکه دغسې نومونه زه یو نوم تاسو ته مثال کې درکم لکه یعنی آخري نوم چې دی ستاسو بې تخلص دی دلته ورکوو مثلا میډل نوم دی میډل نوم زه نه لرمه دا خالد الله چې دی میډل نوم نه لري بیا دلته تاسو ته جنډر دی ستاسو جنسیت ښایي چې تاسو په نارینهو کې راځي که ښځینهو کې نو دا نارینهو کې راځي تاسو به دا میل ورته ټیک مارک کوئ دلته ستاسو د پیدایښت ورځ کال میاشت غواړي چې هغه به تاسو تذکرې څخه ورکوئ هغه هم حسوي غواړي میلادي نه غواړي دلته راځم د دې د پیدایښت کال هم ورته لیکم د پیدایښت کال د دې ورته زه دلته لیکم تاسو هم همدغسې ولیکئ بیا دلته راشئ ګران ملګرو دلته ډېر دقیق اوسئ تاسو چې دلته ګران ملګرو تاسو ښه په دقت وګورئ چې څه لیکلي دلته لیکلي چې انټر برث سیټي آنلی وی فقط د پیدایښت ښار ولیکئ چې په کوم ښار کې تاسو زیږېدلی یاستئ صحیح ده دلته لیکلی چې ډو ناټ انټر مه لیکئ تاسو ډسټرک ولسوالي کوینټي ستاسو کوم کلی یا هغه شهرک چې ورته وایي هغه د پرامس ولایت او سټیټ کوم ساحه کوڅه یا هغه ځایونو کې چې اوسېږي هغه دا وی مه لیکئ فقط هغه ښار ولیکئ دا په جلال آباد ښار کې مثلا زیږېدلی دی جلال آباد صحیح ده نو اوس دلته تاسو ته لیکلی چې کنټري ویر یو برن ویر برن صحیح ده کوم ځای کې چې دا کس زیږېدلی هغه به ورته انتخاب کړئ افغانستان کې زیږېدلی بیا تاسو دلته راشئ دلته لکه د عکس ما تاسو ته هم ویلې چې ستاسو د عکس سایز باید 600 پر 600 پکسله وي او د عکس دغه کوالټي یا کیفیت چې ورته وي دا ستاسو باید ښه وي او د 500 کیبي څخه پورته نه وي نو زه ورته عکس انتخابوم ما ورته ګران ملګرو عکس انتخاب کو اوس عکس نه لاندې راځم دغه چې دی ان کیر آف که تاسو دا ورته لیکئ او که نه لیکئ دومره مهمه نه ده اپشنل دی لومړی اډرس لین اډرس لین به تاسو ورته ولیکئ زه مثلا اډرس لین کې ورته لیکم جلال آباد صحیح ده دویم ادرس ورته ورکوئ ستاسو د کور ادرس او ډېر دقیق ادرس مثلا تاسو ورته ورکوئ او که نه ورکوئ دویم چې دی اپشنل دی په لومړی ادرس کې زه ورته جلال آباد لیکم کافي ده صحیح ده مثلا جلال آباد ننګرهار ورته لیکئ نه لیکئ زه ورته جلال آباد ننګرهار لیکم ادرس لین دی صحیح ده ما دلته ورته جلال آباد ننګرهار ولیکه دویم ورته که پرېږدئ او که کوم مهم نه ده سیټي په کوم ښار کې تاسو اوسېږئ اوس هغه سیټي یا ښار ورته ولیکئ جلال آباد ښار کې ښه دلته اوس راځو دلته تاسو لیکلی ډسټرک ستاسو ورته ولیکئ چې ستاسو ډسټرک ولسوالي کوم دی کوینټي ستاسو کلی پرامنس ستاسو ولایت او سټیټ هغه کوم کلی چې ستاسو دی د هغې نوم لري ستاسو یا نه لري هغه ورته ولیکئ زه دلته ورته ډسټرک بهسود لیکم بهسود او کوینټي چې دی ورته ولیکم چې قاسم آباد قاسم آباد او دلته بیا ورته لیکم چې پرامس چې دی ننګرهار دی ننګرهار او سټیټ پرېږدم دلته اوس پاسټنل زیپ کوډ دی یا پاسټل کوډ یا زیپ کوډ دی صحیح دی دغه کې هم دقیق اوسئ زیاتره ملګري د جلال آباد دغه پاسټل کوډ ورکوي چې 2601 دی او دا جلال آباد کې موږ په ډېرې سیمې لرو چې هغه خپل سیمې پاسټل کوډ یا زیپ کوډ تاسو ورکوي
اوس مونږ د سرخود په سیمه کې اوسېږو. د سرخود زیپ کوډ چې دی مونږ سره 26 او 50 دی. ستاسو خپل هر ځای کې چې تاسو اوسېږئ، چین او مثلا بټي کوټ او نورو ځایونو کې چې تاسو اوسېږئ، نو هغه ځان ته بیل پوسټل کوډ لري. که هر ساحه کې تاسو اوسېږئ د بیسودو بیل پوسټل کوډ دی، د هر ځای بیل پوسټل کوډ دی یا زیپ کوډ دی. نو زه چې تاسو کوم ساحه کې اوسېږئ هغه ساحې پوسټل کوډ ورکړئ. که چېرته بیا هم تاسو خپل پوسټل کوډ نشئ پیدا کولی، نو د هغې لینک مونږ په ډسکرپشن کې درکړی. د ټولو ولایتونو د ټولو ساحو پوسټل کوډونه تاسو هلته پیدا کولی شئ، چې هغه لینک په ډسکرپشن کې شته او زموږ یوټیوب چینل کې هم کتلی شئ. ټیک پښتو یوټیوب چینل ته ورشئ او هلته د خپل سیمې پوسټل کوډ په نوم یو ویډیو دی، هغه وګورئ. زه راځم 26 50. اوس دلته کنټري ورته انتخابوم، افغانستان دی زموږ. او کنټري ویر یو برن دلته لیکلی چې وبخئ کنټري ویر یو لیو ټوډے. هغه ځای موږ ته وښیي چې اوس تاسو کوم ځای کې اوسېږئ، هغه هېواد زموږ افغانستان کې فلحال اوسېږو. او شمېره هم تاسو ورته ولیکئ، لومړی سر کې جمع علامه او بیا کوډ نمبر او بیا خپل نمبر ولیکئ. سمه ده؟ کله چې دا ولیکه، لاندې تر ټولو زیات چې مهم دی ستاسو ایمیل ادرس دی. تاسو خپل ایمیل ادرس دقیق تاسو ورکړئ. زه دلته ورته ایمیل ادرس ورکوم ځکه چې په دې کې بیا ستاسو کوډ راځي او ستاسو مثلا چې انتخاب شي تاسو ته ایمیل په همدې نمبر کېږي او تاسو ته معلومات په همدې نمبر لیږل کېږي. نو په دې خاطر تاسو خپل ایمیل ته دقیق اوسئ چې تاسو ورته صحیح ایمیل ورکړئ تر څو غلطي ونه کوي. ښه دلته زه ورته دغه ایمیل ورکوم. مکمل ایمیل تاسو ورکړئ تر څو @gmail هم ورته ورکړئ، gmail.com. بیا هم تاسو خپل ایمیل ډیر په دقیق سره 2 ځلته 3 ځلته وګورئ تر څو ستاسو ټول کار بیا په ایمیل کې وي. سمه ده ګرانو ملګرو؟ ښه، زه د همدا ایمیل دویم ځل بیا ورته کنفرم کړئ او بیا ښکته راشئ. کله چې تاسو ښکته راغلی نو دلته تاسو ته لیکلي چې ستاسو د زده کړې کچه څومره ده. زه ورته دلته لیکم چې دغه کس چې دی پرایمري سکول ویلی فقط، نو تاسو ورته انتخاب کړئ. که تاسو مکتب نه فارغ شوی او تر اوسه مسند نه ترلاسه کړی، نو دلته ورته ولیکئ چې های سکول نو ډیګري، تر اوسه ډیګري نه ده ترلاسه کړې مکتب کې، خو مثلا 9 10 دغه صنفونو کې. او که چېرته فارغ شوی یاستئ، مثلا فراغت ستاسو شوی وي، نو دلته ورته های سکول ډیګري ورته انتخاب کړئ. او که ویکیشنل سکول دی، تاسو خپل څومره چې زده کړې کړي هغه ورته انتخاب کړئ. زه ورته لیکم چې دغه کس پرایمري سکول کې دی، یعنی ابتدایي مکتب کې. بیا دلته ستاسو د مدني حالات پوښتنه کوي 14 کې چې وټس یور کرنٹ میریټیکل سټیټ. صحیح ده؟ نو دلته تاسو ته وایي چې ستاسو مدني حالات څنګه دی، تاسو مجرد کاست یې مثلا نو انمیریډ ورته انتخاب کړئ. او که چېرته ستاسو واده شوی وي، نو دلته تاسو ته وایي چې دویم اپشن دا دی چې زما واده شوی د داسې یو کس سره چې هغه مثلا د امریکا سره کوم تړاو نه لري یا امریکا ساحه کې نه اوسېږي. صحیح ده؟ یا د هغې ځای کس نه دی. دویم اپشن دا دی چې ما واده کړی خو کوم کس سره مې چې واده کړی هغه د امریکا شخص دی یا امریکا سره تعلقات ساتي. او دریم تاسو سره ډیورس دی او مثلا طلاق شوی، او بل چې دی ویډوینډ دی که څه شی دی یعنی کونډه ده. او همدغه تاسو ورته خپل حالات ورته انتخاب کړئ، دغه حالاتونو کې چې کوم حالات کې هستئ. دا انمیریډ دی، نو دلته ورته انمیریډ انتخابوم چې واده شوی نه دی. او دلته راځم بیا تاسو که چېرته واده شوي ورته انتخاب کړئ ورته. نو افغانان چې دي یا افغانان هر څوک چې هر ځای نه ثبت نام کوئ، که چېرته تاسو واده کړی وي نو تاسو ورته بیا لومړی انتخاب کوئ. صحیح ده؟ او لاندې راشئ، که واده نه کړي انمیریډ، او که واده کړي دویم ورته انتخاب کوئ. او بیا دلته راشئ ستاسو څو ماشومان دي، دلته ماشومانو تعداد ولیکئ او بیا یو ته هماغسې ثبت نام کېږي، ستاسو د ماشومان پوښتنه هم کېږي. ښه راځم اوس کنټینیو باندې کلیک کوم. ما ټول خانه پوری کړه او خانې م ډکې کړې، اوس کنټینیو باندې کلیک کوم. لږ صبر ورته کوم تر څو دغه پارټ ما ته دلته راغی، دغه کوم ثبت نامونه چې کړي د دې پارټ 1 راغی چې تاسو خپل ثبت نام بیا هم چک کړئ چې کوم ځای کې کوم مشکل لرئ، نو بیرته تاسو کولی شئ اوس نه اصلاح کړئ. صحیح ده؟
نو او کني بیا وروسته که ستاسو ثبت نام شو اصلاح نه کیږي نو دلته هر څه خپل معلومات دقیق ډول سره تاسو بیا هم چک کړئ. زه چک کوم ټول بالکل صحیح ثبت نام زموږ شوی دی او ټول معلومات مې درست ورکړي دي. نو بیا تاسو ښکته راشئ چې ښه مطمئن شوئ نو تاسو دلته بیا سبمیټ باندې کلیک وکړئ او لږ ورته صبر وکړئ. اوس تاسو وګورئ چې موږ ته ولیکل چې سکسس یعنی ستاسو ثبت نام په صحیح ډول سره وشو او 100% ښه معلومات مثلا ستاسو معلومات ښه او که چېرته کومه ستونزه وي نو تاسو ته حتما ایرر درکوي یا وارننګ درکوي چې ستاسو کوم ځای کې ستونزه یا مشکل لرئ یا غلطي لرئ. نو زموږ ثبت نام بالکل په صحیح ډول سره وشو. تاسو هم کولی شئ چې دغسې ثبت نام وکړئ. که بیا هم چېرته ستونزه مشکل پوښتنه لرئ نو حتما موږ ته په کمنټ برخه کې وایاست. موږ به تاسو ته په 40 ساعتو کې دننه د هغې ځواب حتما درکوو انشاءالله. نو زموږ فیسبوک پیج هم ځان سره فالو او لایک کړئ چې هغه هم د ټیک پښتو په نوم دی. او ګرانو ملګرو دغه یو څو ټکي تاسو ته وایم چې یو په عکس کې ډېر دقیق اوسئ تاسو تر څو ستاسو عکس کیفیت ښه وي چې دا ستاسو په ویزا کې بیا لګیږي او نور خپل معلومات په دقیق ډول ورکړئ. خپل پوسټل کوډ، خپل ایمیل ادرس دغه شیان ډېر مهم دي او خپل د پیدایښت ورځ، کال، میاشت دغه شیان ډېر په دقیق سره ورکړئ تر څو که چېرته انتخاب شي نو بیا تاسو کوم ستونزې سره مخ نه شئ. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه. که تاسو د عکس په اړه ویډیو غوښتنه موږ ته په کمنټ کې ووایاست چې عکس څنګه جوړ کړو او په خپل موبایل کې عکس څنګه برابر کړو او پکسل یې څنګه برابر کړو او دې ته څنګه برابر کړو چې مثلا دلته قبول کړي او کومه ستونزه ونه لري. نو کله چې تاسو ثبت نام وکړو ګران ملګرو دې نه به یو سکرین شاټ واخلئ چې دلته کنفرمیشن نمبر او د چک کولو طریقه به دې نه موږ د کنفرمیشن نمبر څخه کولی شو. سمه ده. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه ګران ملګرو. تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم ماته اجازت راکوئ. د الله په امان.